ایستا دا کلمه ډیره پټه و مسلمانه. محمد رسول الله تم اجازت نو چې پخکاره باندې وایا او پخکاره باندې د خلکو ته دعوت ورکا. 3 کاله محمد رسول الله د دې امت سره چې کوم زړه خوړلې دی، 3 کاله چې محمد رسول الله د مکی مکرمه په دې غلو کې کوم دی انسانانو دی مشرکینو پسې ګرځېدلې دي او کوم محمد رسول الله 3 کاله د غي منتونه کړې دي او محمد رسول الله دغه چن خلق اغي ته د ایمان دعوت او ایمان طرف ته راوستل هغه ډیر قریبي خلکو ته د دعوت اجازه نو پیلنې وਹੀ چې په محمد رسول الله باندې راغا شدید سخت خوف په محمد رسول الله باندې طاری شو. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د امت پیلنې مور، هغه مور چې لا محمد رسول الله نه دی او اعتماد پې کړی دی، لا محمد رسول الله ته رسالت نه دی ملو شوی او ټول مال ورته وقف کړی دی. چرته هم د محمد رسول الله سره دلداری نه د پریخي چې کلم مکراغلی دا نو د ټول نه پیلا اسلام قبلون کې خدیجه رضی الله تعالی عنها وا، بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ایمان رون کېو، بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کلمه وین کېو او دا غینه بعد متبنا حضرت زید بن حارث رضی الله تعالی عنہ د نبوت تصدیق کړو. دا هغه خلکو چې هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټول نه زیات قریبي خلکو، د ټول نه زیات قریبي هغه تعلق یو خدیجه رضی بیبي، ابوبکر صدیق د بچپن دوست، علی رضی الله تعالی عنہ د کور ماشوم او زید ابن حارث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وقف شو د غلام، ټول د کور او نږدې خلکو. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نواقف مو او داغه د کردار نه واقفو، داغه د اخلاق نه واقفو او داغه د هر یو قدم نه با خبرو او داغه د بهر زندگی نه او د دن زندگی نم اغي خبردارو. د اغینه علاوه بیا نور خلق ایمان روړې دي او دغه سعادت ورته ملو شوې دي. د اغینه باوجود 3 کاله محمد رسول الله په پټه باندې مهنت کوي. ایستا دا کلمه ډیره پټه و مسلمانه. محمد رسول الله تم اجازت نو چې پخکاره باندې وایا او پخکاره باندې د خلکو ته دعوت ورکا. 3 کاله محمد رسول الله د دې امت سره چې کوم زړه خوړلې دي، 3 کاله چې محمد رسول الله د مکی مکرمه په دې غلو کې کوم دي انسانانو دي مشرکینو پسې ګرځېدلې دي او کوم محمد رسول الله 3 کاله د غي منتونه کړې دي او محمد رسول الله دغه چن خلق اغي ته د ایمان دعوت او ایمان طرف ته راوستل هغه ډیر قریبي خلکو ته د دعوت اجازه 3 کاله بعد د الله جل شانو د طرفنا فصدح بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اے د الله پیغمبره چې تا ته د الله د طرف نه کوم حکم ملو شوی دی هغه کولو بیان کا، دا خلق راغون کا اوسی ورته بیان کا. محمد رسول الله راغو د الله حکم راغو د الله جل شانه شریعت اس کولو بیانولو اجازت راغو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره چن سعادتمن صحابه چې نور ټوله مکه د کفر او د شرک په تیارو کې وا، نور ټوله مکه ستا د شریعت خلاف وا، ستا د محمد رسول الله خلاف وا، ستا د خدیجه رضی الله تعالی عنها خلاف وا، ستا د پیغمبر د حسن او د جمال خلاف وا، ستا د پیغمبر د شریعت دشمنانو، ستا د محمد رسول الله د نبوت او د رسالت دشمنانو، ستا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د چن عاشقانو دشمنانو. په هغه لحاظ باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته اجازت وشو چې کولو بیان کا. د کفر او د شرک او د جاهلیت هغه خلق چې په دغه تیارو د کفر او د شرک کې پراته وو هغې له د لات او د هبلا او د منا او د هغه بوتانو چې عزا ورته ویلی کېږي د هغې پجاریانو د هغې مخالفت نشو برداشت کولی. د هغې په عزت باندې او د هغې په حرمت باندې او د هغې په محبت کې خپل ځانونه لا قربانول. لات، عزا، منا، حبل او دغسې نور چې څومره بوتان 360 په بیت الله کې پراتو په هغې باندې خپل بدنونه هغې پې قربانولو ته تیار وو. نو دا څنګه ممکنه وه چې په دومره ناموافق حالاتو کې محمد رسول الله خاموش پاتې شي او د الله حکم بیان نکي. د رب د طرف نه حکم راغو
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوه صفا باندې د مکې مکرمه دیوال ته مخامخ غونډې وه. کله به چې عربو یو ناشنا کلمه، یو ناشنا مشوره، یو عجیبه مشوره، یو ضروری مشوره، یو اچانک مشوره کوله، صادر به وهلو، خلکو ته به آواز کو. د مکې چند آبادي وه، هغه ټول نوجوانان او هغه ټول مشران براغون شو، سربراهان براغون شو. محمد رسول الله تم چې اجازت شو، محمد رسول الله صادر وهي یا صاحباهو یا صاحباهو، محمد رسول الله دا آواز کوي. کوه صفات دا ټول راغون شو. یو سنگینه موکوا د محمد رسول الله مخالفت پخکاره باندې شروع کیدلو. د محمد رسول الله تکلیفونه مخکې پټي ورکول، اوس به پخکاره ورکي. ستا محمد رسول الله چې د مکې مکرمه په ګلو کې 3 کاله پټ مهنت کړی دی او هغه ته تکلیف او مشکل ملو شوی دی، د دین بعد به هغه محمد رسول الله ښکاره په کاڼو ویشتلی کیږي. د دین بعد به هغه محمد رسول الله ښکاره د مکې مکرمه خلق به ورته گزارونه ورکي، ښکاره به ورته په غاړه کې رسې اچي، ښکاره به ورته په غاړه کې صادرونه اچي، ښکاره به په محمد رسول الله خورې ورچي، ښکاره به په محمد رسول الله باندې د لوټو د کاڼو گزارونه کوي، ښکاره به په محمد رسول الله باندې ګندونه اچي. ستا دین او شریعت دومره په اسانه نه دی راغلی. د دې علماو په سر باندې دا پګړي دا دومره په اسانه باندې نه دی راغلی. د محمد رسول الله دا شریعت دا دومره په اسانه نه دی راغلی. مونږ ته د مدرسې سړې ډوډۍ قبولې دي، مونږ ته د مدرسې هغه یخې او ګرمې شپې قبولې دي، مونږ ته د مدرسو لوږې او تندې قبولې دي، ځکه چې دغه دین محمد رسول الله په لوږو تندو په وهلو په وینو وتو باندې روړی دی.